الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين سورة القصص قصص متوي او دیتا طاسین میم موي او دیتا سورة موسی موي ترتیبا 23 ده نزولا یوکم 50 ده دا د سورة نمل نرست نازل ده ربط احداده د فرقان نه د قصص پورې دا مسئله ذکر کوله د سوراتونو کې چې برکت الله چي وس دې سورات کې وای تیزی وکړه په تبلیغ د دې باندې دا سه په نړتوب تبلیغ وکړه لکه موسی عليه السلام چې کړو یا مخکې سورات د الله په حمد ختم کو وقول الحمد لله دلته بازه هغه نخې دی په واقعیا د موسی عليه السلام کې چې هغه بالکل د الله رب العالمین د حمد باعث دي یا مخکې ویل سيوريكم آیاته دلته نخه خې کنه چې قارون ایمان رانول الله څنګه به برباد یا مخکې د یو مالدار تذکره وا چې بلقیس وا دلته د دویم مالدار تذکره ده چې هغه څوک دی قارون دی یا مخکې د 15 پیغمبرانو واقعي څلور 15 دلته د نورو ذکر کوي د سورت خلاصہ دا سورت درې باب دی لومبه باب 440 پورې دی د کې اول ترغیب د قران دی به د موسی علی السلام واقعا دا واقعا 15 مقامات باندې مشتمل ده دته وګورئ ښا اول مقام 14 پورې دی د کې دا دی چې موسی څنګه فرعون کور ته ورسېد دویم مقام 2 پورې دی د کې دا چې مدین ته څنګه ورسېد دریم مقام 9 پورې مدین کې د شعیب سے ژوند څنګه تیر کړ څلورم مقام 15 پورې الله ول پیغمبري څنګه ورکړ او پنځم مقام 440 پورې الله مصر ته څنګه ورسو فرعون ته څنګه دعوت وکړ د سورۃ امتیازات تفصیلی واقعا د موسی د قارون واقعا او درې سوالات د مشرکینو او داغي جوابونه د سورۃ ذکر کړي مقاصد السوره د سورۃ څه مقصد ده ذکر الموازین الحقیقیه للقوه من اظهار قدرت الله تبارک وتعالى وسنته بنصر المستضعفين واهلاك المستكبرين د سورۃ کې دا خبره ذکر کړي د الله رب العالمین حقیقی قوت او طلع چې د الله قدرت ښکار شي چې الله د کمزورو مدد کوي او متکبرین الله ختمي دویم قول بعض علما وایي د سورۃ مقصد ده الرد على العلو والفساد څوک چې دا ډېر لوی کوي او ډېر فسادونه کوي نو الله رب العالمین هغه له زور نه ورکوي دریم قول بعض علما وایي د سورۃ هدف څه ده الثقه بوعد الله وتحقيق وعد الله اعتماد او باور د الله په وعدو او په دې خبره چې د الله وعدي رښتې دي څلورم زمنګ مشایخ وایي مقصد د سورۃ څه دی تشجيع علی التبلیغ په ذکر د قصې د چا باندې د موسی علیہ السلام د سورۃ اول کې ورونو طاسین میم راغلي دي مقطعات دي الله په معنا کوي یا تا کې اشاره ده چې توا کې چې الله زو تول دی د موسی السلام واقعي په ذکر کړي سین کې اشاره ده ذو سلامه الله سلامته ورکړي میم کې د الله مجد او عزت ته اشاره خدا مجازي معنی دي څوک د قران نوم دی څوک د سورۃ نوم دی بس الله ته پته ده مقطعات حروف دي او ثلاثی دي دا غواړه څو دي ثلاثی دي حقیقت کې ګوره رباعي ځکه میم پکې مشدد دی ظاهر کې ثلاثی دي بس الله راوړي دي صورت سره برابر مقصد شته مناسبت شته اگر کوم کې نه پوهیږو چې کوم کمزوري وو ترغیب قران ته تلک آیات الکتاب دا دی آیاتنا د کتاب المبین هغه کتاب چې واضح دی او دویمه معنی مې څه کړی و واضح کوي حق له څنګه د باطل شروع وشو د موسی السلام د قصې نه
او بیخي د ابتدا نه یې شروع کړې ده. او د موسی علیه السلام قصه کې مقصد څه دی؟ مقصد دا دی محمد رسول الله ستاو د موسی حال یو دی. موسی د مصر نه هجرت کړو مدین ته، او تا د مکې نه هجرت وکړ مدینې ته. مدین ته تلې او ته مدینې ته تلې، او واقعا بار بار ویل شوې ده. نوې کوم ټکي چې راته هغې وضاحت به کومه. نتلو علیکا لولو پتا د خبر د موسی او د فرعون نه بالحق په رښتیا د قوم یؤمنون د پاره د پیدې دغه قوم چې هغه ایمان لري. لنډ اجمال د واقع څه دی؟ د ان فرعون دته اجمال القصه وایي. یقینا فرعون علا فی الارض لوی کړی و ځمکه کې، وجعل اهلها ګرځولی و د دې اهل شیعان مختلف ډلې. شیعه مختلف ډلو ته وایي، تنظیمونه پرې جوړ کړي. او شیعو ته روافضو ته شیعه وایي، مجدد الفسانی وایي وایي دی کې ویش ډلې دي ځکه ورته شیعه وایي. یستضعفو کمزوري کولی یو ډله د دوی نه. دا څوک ملګرو؟ بني اسرائیل. یذبحو الالول به د دوی زامن ظالمو. وجه مې له بقره کې ویل و چې ولې الالول. ویستحیي ژوندی به پرېښودلې د دوی ښځې، یا بېعزتي به یې کوله، حیا به یې ختموله د دوی د ښځو. یقینا دا و من المفسدین د فسادګرو. څو مرضونه ذکر قرآن ته ګورئ. علا یو، جعل اهلها دوا، یستضعفو درې، یذبحو څلور، یستحیي پنځه، او من المفسدین شپږ. دا شپږ بې دینه وخه. ونریدو الله وایي موږ غواړو ان نمنا چې احسان وکړو په هغه خلکو استضعفو چې کمزوري شوي وو ځمکه کې. دا څوک ورونو؟ بني اسرائیل. ونجعلهم ګرځو دی له ائمة مشران د دین. ابن کثیر وایي صبر او یقین وکړه، بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. الله په دین کې مشري درکړي. ونجعلهم ګرځو دی له الوارثین، میراث وړونکي د مصر. یا جنت کې به دې فرعونانو کورونه ورته پاتې شي. ونمکن لهم ځای ورکوو دی له ځمکه کې. ونوریا او وښیو موږ فرعون او حامان ته دی وزیر او لښکرو د دی ته منهم د دې نه ما هغه کانو یحذرون چې دی ته څه کوله؟ یېره کوله. یېره دا وه چې زموږ حکومت څه نه شي؟ ضایع نه شي. ګوره څو احسانات شماره یې ښه. یو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض. دویم نجعلهم ائمه. دریم نجعلهم الوارثین. څلورم نمکن لهم فی الارض. پنځم ونوری فرعون وحامان وجنودهما. او شپږم منهم ما كانوا يحذرون. شپږ تکلیف برداشت کړ، شپږ انعام الله ورکړ. ان العطايا على متن البلايا. شفوري وی تکلیف برداشت کا به ور باندې راحت راشي. واوحینا الی ام موسی. د دې زینا اول مقام دی او دا به 14 آیات پوری. ولما بلغ شده. دې کې دا مسله به ذکر کی چې موسی علیہ السلام د فرعون کور ته څنګه ورسېد. او اجمال د واقعې دا په دې کال چې موسی پیدا شو فرعون الکان وجل. هارون چې پیدا شو د دې نه مخکې الکان یې نه وجل. موسی علیہ السلام مور ته الله زړه کې واچل. او حین دا منه چې جبرئیل مو تر لېږلی او دا پیغمبره وه. څوک چې وایي چې دا پیغمبره وه دا خبره د قرآن نه خلاف ده. ښځو کې پیغمبر هم ده راغلی. الله ورته زړه کې واچل، دې بچي له پی ورکوه چې د دشمن نه یېرېدې صندوق کې واچوه او پړی بوټي پسې وتړه د صندوق سمندر کې کړه. لکه تالاشي چې کېږي دی دریبونه نه ګوري، دی کورونه ګوري. بس دا قصه وروره. بل ورځې صندوق راښ کړ، پړی وشلېد. خور ته یې وله ویلې ځب سې وروسته وروسته ورور دې ګوره چې کوم ځای کې دا مړ کېږي. الله وایي ما وله زړه مضبوط کړ. که ما نه وې قریبه وه چې خبرې ښکاره کړې وې. دا واقعه الله ذکر کوي. د موسی مور څوک وایي یوحنا نومې و، او څوک وایي یاریخا نومې و، او څوک وایي یوخابز نومې و. وحی مې کړې وه مور د موسی علیه السلام ته ان ارضعیه. او آیات کې 2 امر دي او 2 نهي دي او 2 بشارتونه دي. او ما د اسمعي او واقعه ویلې وه چې زاد المسیر دلته نقل کړې ده چې یو بانډچۍ جینۍ وه ډېرې فصیحه عربي ویلې.
د لغت امام اسماعیل ته وایي ما افصحک بنیتی یلور استا خو ډېرې صفا خبرې دي. نو ښځه ورته وایي عمي ابعد هذه الآیه یعد فصاحة احد، د دې آیات د قصص نه وروسته کنې د چا فصاحت حسابېږي چې امرین و نهیین و بشارتین. وحی مې کړې وه ابۍ د موسی ته یو امر ان ارضعیه چې پی وله ورکوه. فاذا خفت علیه بعضې علما وایي 4 میاشتې پی ورکړه، څوک 8 وایي څوک 3 وایي. پس کله چې یېرېږې په دې دا دویم امر دی فالقیه وغورځوه دې لا فی الیم سمندر ته. خو دا داسې نه و چې دریاب ته یې ورکړه، سمندر کې واچوه ښکته یې کړه. اوس 2 نښې واوره ولا تخافي اے د موسی مورې نه به یېرېږې چې بچی به راله سمندر ویسي. ولا تحزني چې غمجنه کېږي به هم نه. دا څو نښې دي؟ 2. انا رادوه الیکې یقینا زه تا ته واپس کومه، دا یو بشارت. وجایلوه زه ګرځومه من المرسلین د چانه د لېږل شوو پیغمبرانو، دا دویم بشارت. او دې کې زما د سوچ مناسبه اسې سوچ مې د یاد کو یو 2 اخبار هم پکې دي. یو خبر واوحینا الی ام موسی، دویم خبر فاذا خفت علیه چې کله یېره باندې راغله نو داسې وکړه. نو دا دویم خبر هم دی. نو بیا کې 2 امره 2 نهي 2 بشارتونه او 2 خبرې. لاړ پړی وشلېده، غریب سړي څه پړی بیا د کونډې ښځې به څه پړی اوبو چې والی اوبو م وروس که روان دی سمندر کې. فالتقطه پس راوچت کړی و دی له آل د فرعون لیکونه دی له چې شي دی له دشمن وحزنا او سبب د غم او د خفګان. ان فرعون یقینا فرعون او حامان دی وزیر و وجنودهما د دوی لښکرې کانو خاطئین ډېر خطاکار ظالمان خلک. خاطئین ګنهګاران مراد دي. وقالت امرأة فرعون ویلی و ښځه د فرعون د اسیه بنت مزاحم وه، دا د بني اسرائیلو نه وه. څه ویلي و د فرعون وایي بچي نه کېدل. قرة عین یخوالی به د سترګو زما او ستا مې وجنه ستا به بچي نه کېږي. عسا ینفعنا قریبه ده چې موږ ته به نفع ورسوي. او رښتیا چې نفع ورته ورسېد ایمان یې پرې راوړ. او نتخذه یا به ونیسو ولدن په زوی ولی متبنا به کړو. وهم لا یشعرون او دی نه پوهېدل چې دا د دوی دشمن دی، یا نه پوهېدل دی په عظمت د شان د موسی باندې چې دا څومره لوی جلیل القدر پیغمبر دی. وایي ماشوم چې سمندر واغسته نو چې د تی بچی د سینې د مور نه جدا شي دنیا ورانوي. واصبح ګرځېدلی و فؤاد ام موسی زړګی د مور د موسی فارغا خالي و د هر شي نه صرف د موسی سوچ پکې وکړه. ان کادت قریبه وه لتبدي به چې خبر یې ورکړی وی په موسی چې دا زما دغه دی دا بچی دی، یا خبر یې ورکړی وی په دې وحی د الله مور د موسی ته. خو لولا ان ربطنا که موږ مضبوط والی نه وی راوستی د دې په زړه لتکون من المؤمنین دې له چې شي د یقین کوونکو نه د الله په واګو. دلته به من المؤمنات پکار و خو مؤمنین پکار و. مؤمنات دې ته تغلیب وایي. تغلیب دا معنی چې غلبې ورکړه مؤنث له په مذکر. د موسی مور حسن د سړو کار یې وکړ، څنګه نارینه بچی یې راوړی دی. وقالت ویلیو لاخته خور د دې ته، یا یې د خور کلثوم نوم دی او یا یې مریم نوم دی. ای کلثومې ای بیبي مریم حسیه رسته رسته ځه په دې ورور پسې نږدې مه ورځه. دې ورور پسې دې رسته ځه چې دا د دریاب په کومو چپو کې ډوبېږي. نو بیا به ما ورته ورځو او ویل به چې دا ستا د ورور د قبر ځای دی. رسته ځه بچی نږدې مه ورځه څوک د باندې پوه نه شي. فبصرت قتل به دې جنۍ به دیتا عن جنوبین د لرې ځای نه وهم لا یشعرون او دی نه پوهېدل چې دا د دې ماشوم خور ده. یا لا یشعرون مجاهد وایي نه پوهېدل چې دا یې دشمن دی. وحرمنا حرام کړی مې و په موسی علیه السلام المراضع پی ورکوونکې ښځې. مراضع د مرضع جمع ده، صفت خاصه ده. هغه ښځه چې بچو له پی ورکوي. په موسی حرام شوي چې پردۍ ښځې پی به نه خورې. من قبلو د دې نه مخکې جنۍ ولاړه ده، یو راوړي خوله پتې کېږي بېرته یې تېوار کوي په جړه شي. دا جنۍ ورته وایي
یو کور والا به ته وښیم د دې تربیت به وکړي او ډېره ښه ښځه ده او دغه د له خیرخواهي به م ولټوي او کېدی شي چې د هغې ښځې په یار ماشوم خوري ځکه ډېره نیکه ښځه ده ښځه چې کله ډېره بېدینه یم بچی پی پرېږدي وله او زه یې هغې بیا بوځي فرعون ویل ورشئ دی ولی داسې خو نه وایي چې زما مور ده الله د کافر فرعون باندې تبعید راولي خور یې د ورور نه جدا کړه او لور یې د مور نه جدا کړه چې راله چې یو ته وایي ویل دغه ته وایي د موسی علیه السلام مور زه پردي کورونو نه راځم ته چا بچي ته ضرورت یې دا دي وایي فرعون بیا وایي د خره په شانه تاو شه رمباړی وکړه چې دا ری ولی مړی کوي وایي اسې ورته وایي ته ډېر کمه کړی خو ګورې زه دلته جړا نه به خلاص یې د بل څه نه به خلاص یې هغې ته تنخوا یې موله مقرره کړه و یو دینار به یې ورکړ قرطبي وایي والله اعلم الله واپس که سترګې مې پرې یخې کړې موسی علیه السلام مسکین دا د اول په ټول مشکل کې اخته دی خلک بچی د مور غېږ کې زړه ساز شي د مور دي ته پرېوځي د دې مور غېږ او د مور ته دا د سمندر ګولۍ او چپې وې او د اوسپنې صندوق و چې د اوسپنې صندوق یا د لرګي او تا په اوبو کې اچوي او د ژمي وخت دا به څونه یخ نو د موسی به یخني څونه کېده او ماشوم له ګرمي څونه پکاري الله دې د بېدینو تباهي وکړي والله دې حالات او تباه کړي وقالت ویلی لاخته خور د دیتا حسیه بچی رسته بسزا فبصرت قتل دی بیه پده عن جنوب دلر زینا وهم لا يشعرون او دی پده نپیدل چې دا د خور ده او یا د دی دشمن دی وحرمنا علیه حرام کړي مې پده المراضع پي ورکوونکي ښځې د پیغمبرانو د تکلیفونو ته سړی وګوري یقیني چې دین موږ ته ډېر په ګرانه را رسېدلی دی فقالت د خورې ورته ویلي هل ادلکم ایا نه ښیم درته علی اهل بیت یو کور والا اوسې ثعلبي او نور علما لیکي خپل تفسیرونو کې چې دې وخت کې به د دې خور زړه څونه صبر کړی چې دا ورکوټې ورور یو او د نورو ښځو په غېږ کې چنګېدا او ژړلې الله دې بس صبر ورکوي او څوک چې الله یو منصب ته رسوي نو ولې په امتحانونو باندې سم خوري ښه فقالت د خورې ورته ویلي ایا نه ښیم درته یو کور والا یکفلونه چې کفارې وکړي تاسې له او وساتي وهم له او دی دې دله ناصحون خیرخواهي لټوونکي فرددناه واپس کړی مې موسی لره الی امه مور د دې ته د څه دپاره کی تقر عینها دې له چې یخې شي په دې باندې سترګې د دې او دا مې ورته ویلي چې ولا تحزن مه خفه کېږه ولتعلم چې خفه ته ورته ولګي چې د الله وعدې حقې دي لیکن زید د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي بس د موسی علیه السلام ډېره معلومه شوه ولما بلغ شده واستوى د دې ځای نه یوش مقام پورې آیات پورې دویم مقام دی یوش آیات پورې او دې کې دا ذکر کوي چې کیف وصل الى مدین ته څنګه روان شو او څنګه لاړ موسی علیه السلام ځوانۍ ته ورسېد 10 کاله یا 40 کاله یا 13 کاله الله وی پوی او علم مې ولور خار د مصر تراوته دی خلک ودی غافل دي یا د ماخام او د ماسخوتن مینځ دی او باځي وی دا د اختر ورځ وده دی په دې ورځ باندې د فرعون مردار پیدا شوی نو دای په جشن مناوه دی چرالی او دوه کسانی ولیدل دی یو د بادشاہ نمبای دی او دا بل چې دی دا د مصر د بنی اسرائیلی دی موسی علیہ السلام قومي دی نو مدد یې ته وغوښته ته ویې ژړل موسی زما دونه وس نشته او دونه غټ پیټی یې راباندې اچولی دی او چې پیټی لږ په قلاره شم بس د وروسته راته ډانګې ونیسي ډبه ډبه ومې ونی موسی علیہ السلام ویل ښه راغې دا لاس یې داسې راغوټی علما وایي دا مسبحه ګوته ده دا غټه ګوته ده
د دې منځ کې د دې پلنې ګوتې د سیویسته او د پسې د خېټه کې وو دې ته وکس وایي چې دا موټی را بند کړي بیا مسبحه ګوته اوچته کړي او دا غټه ګوته چې دا کومه ده دا له دې منځ کې وباسي بوکس چې ورته وایي دغسې وو چې ویې وه نو هغه د تنور ګرمایش والی بیخي صاحب کې نه وایسته په زیخ پرې پړقه پړقه ونې رپولې شی مړ شو نو ویې ویل چې دا بس د شیطان عمل دی دا څه چل وشیه هذا یو معنی خازن کوي دا ظلم د قیفي د شیطان عمل ظالم د شیطان کاری کو ځکه مې وغځو او دویم دا سکته د شیطان عمل دی تأدبا یو ته نسبت وکړه علما وایي دا یو ته من عمل شیطان ځکه وایو چې دا د وحي نه مخکې دا کار یې کړی و نو سړي ته ویل دی بل ته ځه موسی علیه السلام ویل که ما نه څه کمی شوی الله بخښنه نه غواړم الله ورنه وبخښه اوس سادهګان دا وایي موسی لوی جرم وکړ هلکه الله وایي ما بخښلی دی او دا وایي نه لوی جرم یې کړی نو ده وویل الله تا په ما نعمت کړی زه به د بیبي نه مدد نه کوم سبا د ګوري امقه سړی دی او بل قبطیو ته ولاړ دی او ډبه یې پخېږي موسی علیه السلام چې ویل ده نو بیا یې ورته فریاد وکړ موسی علیه السلام ورته ویل ته هم ډېر سرکشه یې بل ځای کې مزدوري نشته کور دې وران شوی ته راغلی دې ځای کې زما مخې ته نیت کېږي او ارادې دا و د قرآن نه معلومېږي چې خپل ملګري ته یې لږ کار کوو او اصلي اراده ان یبطش بالذي هو عدو لهما چل په یاد کړی و د څوک واړو دې بل یې ګزار وکړو بس هذا قال یا موسی یا قول د قبطي دی یا بني اسرائیل دی بې غیرته ملګری نه دې سبا لار باندې نه شي د بې غیرته ملګري سبا تعلق هم نه ساتي دا به یو ځای پورې صحیح قسم په الله داسې ځای کې دې ورغورځوي چې ستا سر پکې لاړ شي نو موسی علیه السلام ته وایي موسی یو د پرون مړ کړی نن دې ماته سترګې کړي بس هغه بل چې واقف دی هغه منډه کړې وه غږ یې وکړ پرونی مړی موسی کړی وروره سړي باندې چې بیخي منځ کې راګیر او د مړي دعوت وي او داسې د مړی چې هغه د بادشاه نمبایي دی د ژوند ډېر تنګي اسم دې حال کېناسته چې دې لږ باره کې اوس څه وکړو بس فیصله یې دا وکړه چې د شپې موسی علیه السلام جنت خلاص نشي یو سړی دی یا حزقیل دی یا شمعون نومې دی څوک وایي د فرعون د تره زوی دی خو الله وایي د ډېر لرې نه را روان و او رجل ور نارینه دی نر سړی دی هر سړی داسې بې غیرتو داسې غیرت کار هم نشي کولی او را منډې والې ته د الله دپاره منډه وکړه انشاءالله الله ستا خپې هم ذکر کوي راغې موسی ته وایي موسی ان الملأ یعتمرون بک بیګا غټانو ستا باره کې ستا د مرګ فیصله کړې ده لیقتلوک چې مړ دي کړي وس مې نشته دی خو موسی د مصر نه وځه بیګا لرې وجې ښه موسی علیه السلام ویل الله څنګه وځم رب العالمین دې سړي ته وایي په دې لارو به لاړ شم وایي نه ټولې لارې ته د مصر باندې کړي دي د وتو لار دې نشته بس زما دا وس کېده او زه دې ته رالم موسی علیه السلام په بدلو په شلو لارو باندې لاړ او علما وایي د مصر او د مدین منځ کې 8 ورځې پس مزل او دا مسکین څه د یېرې مزل یې او په 3 ورځو کې یا 4 کې دا مزل وکړه او کله چې مصر ته متوجه شو ولما توجه تلقاء مدین اغلته وایي ولما بلغا کله چې رسېدلی و اشده مضبوط والي ته واستوا برابر شوی و ورکړی مې ولا طاقت د فیصلې او پویه او دغه شان بدله ورکوو نیکي کوونکو ته ودخل المدینه ننوتی و ښار د مصر ته علی حین غفلة په وخت د ناخبرتۍ کې یا د غرمې ټیم دی قیلولې ټیم یا بین العشاین دی یا د اختر ورځ وه چې غافله وهل د دې په وجه د مندلی و دې کې رجلین 2 سړي یقتتلان چې جنګ یې کو یو اسرائیلي و یو قبطي و هذا من شیعته دا یو د ډلې د موسی نه وهذا دا بل من عدوه د دشمن د دې نه چې هغه د قبطي د فرعوني و فاستغاثه فرید ورته کړی و هغه سړي چې د ده د ډلې نه و
په مقابله د هغه سړي کې من عدوه چې د دشمن نو یا موسی د الله د پاره مې اخلاص کا فوکزه موسی سکل ور کړو موسی فقضا علیه فیصله کړي و د مرګ ویلی موسی دا د عمل د شیطان نه انه دا شیطان عدو دشمن دی مضل مبین گمراه کوونکی ښکارا یا ظلم د قبطی ته اشاره ده یا سود د موسی ته ادبنی شیطان ته نسبت کړي یا ما ویلی چې قرطبي وای چې دا د الله د وحی نه ما سوا شو ځکه ویلې قال موسی علیہ السلام ویل یا الله ظلم می کړي په خپل ځان کمې می خپل حق کې وکړ بخنه راته وکي الله وی فغفر له ما ته بخنه کړي و یقینا د الله بخون کې مهربان دی وای رب یا الله په سبب د دې چې تا ما باندې نعمت کړي فلنکونا زمانه کېږم ظهیر امدادی للمجرمین ګناهګارونه فاصبح سبا کړي وو په مدینه د خار کې خائفن یرید یترقب انتظار کو مسکین په انتظار وخا چې خلک بچوي چې ګوري به فیصل الذی پسناڅا باغ سړی استنصره چې مدد یې طلب کړو بنم صفرون یستصرخو چغي والی قال له موسی موسی السلام ته موسی ته چغي والی موسی ته ویلي انک ته لغویون ډیر سرکشه مبین ښکار د بدبخت سر دې ورشه چې ته بل ځکه مزدوري ولې نه کې فلما انا اراده کله چې اراده کړو موسی چې حمله وکي پاغ سړی هو عدو لهما چې دا د ګړو دشمنو قال د بنی اسرائیل ویلو یا موسی آیا اراده دې دا چې ما مړ کې د کفرون چې هغه بل نه پس وجلو ان تورېدو تنغواړي مگر چې شی جبارن زور ورته کون کې پزمکه کې وما تورید تنغواړي چې شی د اصلاح کون کړه وجا راغله رجل یو ناری نسړې خزانه وسړې او ډیرم رجل یو او من اقصى المدینه د لری طرف د خار نه د خار دا غټ نه روانو یصار منډي والی الله وسب ناری نه نر سړې وخا هر سړې د نرانو جامې واغوندي وېزل لري مصر کې دا نرو او الله ته دونه ګران دی چې الله ولاغه د خپل قدم ذکر کوي چې تیزه قدمونه را رسل بای سړی چې رواني دنیا به ورانیږي دا بزمکه چاپی کوي نظمکه م چاپی کوي میسری کوي سم په مزه تیز چوس چابک لار شه نارینه انسان او تکړه خزانه خدای چې چوس چابکی او سړب د بوسو بوساړه باندې ورڅور دي چې دا پاتې دونی ته به دوی مولوی صاحب لک پاتې ورته کې وګراوړه مېلمانه دا به ته یې شیخ صاحب تا یو ګټ راوړي زما یو تاسو یې بعض خزې خاون به ته وای ورشه دا چیز راواله وای به مولوی صاحب وجی صاحب او فلانه صاحب چرته مال مسلکی براوه نه یسعى سم منډي والي الله د دین لپاره دا انسان نه دې سره بوزدلی صفان نه کوي بای سړی لا صفان ورته چرواني ته به چې بته روانه د سیو د سکی ولګ نه په سړی چې الله شاه عمر رضی الله عنه دور دی بازار کې سړی چې خوب دی او دا چا وګنه ونی ځوان ولی دا جوړ نه بلاکې ته بیماری خپل خو نه خوږیږي نه څنګه چې خوب وګروان دا مسلمانانو بازار دی کنه کافرو د مسلمانانو یو څو څپېړې ولور به سیده بځې په دې باندې کوم می دیدلې وګړه نور دې واخا یو عمر کته ژوند دی که ژوند دی څه مې کړی دا ډیر دی یو نه ته کم یو وې هر سړی وال پاړی تا ولا چې عمر صاحب لاس باندې مستړی شي وې نه نشته نه سړی نر سړی یو دی ازمره و یو بچی راوي خلک وي نه دی او ګډړ څو پنځه راوړي نو په درجنو بچی سپیم راوړي دا ګوره سړی دی الله وی یو دی او نارینه دی او د خار د کوز ګټ نه روان دی دا نه چې موسی علیه السلام درځم خو د رښتې کرے براکې یا به د ګاډي کرے راکې نه دا د الله د پاره منډه نه یساره منډي وی راغه موسی ته وی قال ویلې یا موسی اے موسی ان الملائ یقینا دا غټان د حضرات یا تمیرون بکا مشوره کوي استابارکی او دا بیلی پاس کړي نه مشوره کوي لیقتلوکا چې تا مړی فخرجوا انی ذ لک تعالی من الناسین د قرآن نه د موسی د مرګ اختیار ته چا سو الله د چارې نشو وجلې موسی اسباب مستعمل ول فخرج منها راوتل او د دینا خائفا فیربانی
یترقبو انتظاری کوي اوس به مې نیسي اوس به مې نیسي او ویلي ربي یا الله نجینی خلاص می کی من القوم الظالمین د قوم ظالمان الله بی دین ظالمان دي الله ته می اخلاص کړي خلاري نیولې دي والله ته په ما باندې وړاند کانو کې رب العالمین محمد رسول الله ته الله دی نیولې وي چې د مکه نه راوته یا الله په خوب راوس یا شګي نبی رسول الله ورته دی والله د دې په ټوپو په سرونو په دې ټول باندې ولګولې او الله په نبی رسول الله باندې کان ولما توجه تلقاء مدین دریم مقام دی او دا به د دې سره اتیش پوری دغه دا دی موسی علیہ السلام مدین ته څنګه راوځي او شعیب علیہ السلام ته څنګه راوځي او مدین کې ژوند څنګه کله چې موسی علیہ السلام د مصر نه راووت لارې خو بندې دي کنه نو اته ورځې مزل دی مرګ ورځ په خپلې او دیګا ډېر شي دا چې مونږ یو مونږ او تاسو مونږ ته کم ښکاري او چې دا یو ورځ د سار د ماښام پورې مزل وکړي او د ته وویل چې و ورځې مزل دونه نورم دی والله چې زړه به چاودلی په الله پیغمبرانو له ډېرې غټې حوصلې ورکړي دي اته ورځې مزل دی را روان دی ملګری نشته خوراک نشته بل څه نشته دی موسی علیہ السلام نه لار ورته شوې ده موسی علیہ السلام وایي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل الله لار راته وښیم الله لار مې ګډه وډه کړې ده رب داسې نه چې د دې دشمنانو په لار کې ورنشم الله له د لارې انتظام وکړ مزل یې وکړ د څو ورځو ستړی دی مسکین وږی منګي لاړ مای مدین ته ورسېد مای مدین یو لوی کوې ولته هلته خلکو اوبه به یې راایستلې خپلې ګډې بیزې به یې اوبه کولې مورخین لیکي چې یا دې کوې باندې یو سر پروت و چې هغه تقریبا لسو کسانو به اړل دی یا بوکه وه چې هغه د پنځه شپږ کسانو نه ډېر نه شو راایستی دې خوا چې وکتل د اوبه وڅښلې داسې چې ګوري یو دوه جنکۍ دي او خپلې ګډې شوي دا شعیب علیه السلام نومونه دي د مشر صفورا نوم دی او د کشر صفرا نوم دی بعضې علما وایي او څوک وایي د مشر صبورا نوم دی او د کشر عبرا نوم دی ذهب المسیر وایي دا جنکۍ مسکینانې د خپلې ګډې اخوا شوي نو نیکان خلک چې که نه دا د پردو ښځو د حیام خیال کوي د ځان وسدونه سوچ نه وي خو چې د بل د لور د حیا او د عزت وسدونه سوچ او دا الله ته معلوم دی چې په پردي بچي دا سړي ته د خپلو شانه ښکاري بعضې وخت کې لکه طالبات شو الحمدلله تاسو ټول موږ ته مشران د ترونو په شانه او همزولې د ورونو په شانه او کشران د بچو په شانه دا رب ته پته ده زه ته ستا څونه وویم زړه ښکاره کېدی موږ به ښکاره کړی طالبات دي موږ ته د خویندو د لوڼو په شانه ښکاره کېږي والله چې څوک ووایي چې یو طالب بیمار دی طالبه بیماره زمونږ د زړه نه الله خبري دعاګانې ورته کوو او موږ وایو چې الله دې ضایع نه کړي موسی علیه السلام دی جنکۍ ویل دي ګډې شوې راغی ورته وایي جنکو دا ګډې ولې نه اوبه کوئ هغوی ورته وایي موږ ګډې نه اوبه کوو شپنکي ګډې اوبه کړي نو که څه دې پاتې شي نو به یې موږ په مالو وڅښو ځکه دا بوکه موږ نه شو راخېجولی جنکۍ وه دا مضبوطه بوکه ده وایي ورور نو ورور خو نشته شعیب علیه السلام زامن خو نو ستاسې پلار دې دا ګډې اوبه کوي که نه هغوی ورته وایي و ابونا شیخ کبیر پلارم بوډا دی او بې حده بوډا دی که هغه ګډې شوې اوبه کولی موږ څه کول دلته د موسی د زړه هغه رحم ته وګورئ د څو ورځو وږی دی بې وطنه مسافر دی خلکو ته وایي تاسې لرې شئ چې لرې شه بوکې راویسته اوبې واړولې چې په څو کسو راایستل کېده جنکو ته یې ویلې راشئ ګډې اوبه کړي ګډې بیزې اوبه کړې وایي ځئ دی کور ته لاړې موسی علیه السلام وږی دی د ورځو وږی دی راغی یو سوری دی بوټی دی د هغې یخته کېناست جلوسونه ورتالونه دا نه کوي بې وطنه مسافر دی بې مور او بې پلاره دغه ځای کې څوک پېژني نه نو دا بوټي یخته کېناست او وایي ربې ای الله
انی ذا لما انزلت الی الله چې ما ته رالیږي من خیر څه خوراک فقیر الله موسی ته ډېر محتاج دی الله د ورځو وکړي ما الله زما د رزق انتظام وکړي رب العالمین دا جنکۍ لاړې پلار یې ته وایي څنګه وختي رالی وایي بابا دلته یو هلک و داسې ډېر ښه سړی و او موږ له ګډې اوبه کړې او راته ویل چې ځئ ورته وایي ورشه ورته ووایه چې زما پلار وایي چې راشه موږ مفتو ګډې په چا نه اوبه کوو مزدوري واخله دا زنه جینۍ پسې لاړه خو چې روانه وه داسې روانه وه چې سمه په حیا روانه وه عمر رضی الله عنه وایي ما کانت خراجة ولا ولاجه څه کوڅه شته چرګه نه وه چې د یو کور نه وځه او په بل ورځه حیا کې روانه وه موسی علیه السلام راغی شعیب باندې سلام واچو ته لکه ته څوک یې وایي زه موسی یم وایي ته موسی یې وایي د مصر نه راغلی هغه دی او موسی علیه السلام یېرېده دې وخت کې چې رسېده چې بیا مې څوک واپس کړي وقص علیه القصص شعیب باندې واقعه بیان کړه ورته یې ویلې لا تخف بچې چې ونه یېرېږي نجوت من القوم الظالمین ظالمان نه خلاص شوی دا اوس مدین ته را رسېدلی دی تا ته څه نه شي ویلی دې کې دا یوه جینۍ تاریخ لیکي مفسرین هم لیکي وایي کله چې موسی علیه السلام روان و دا جینۍ مخکې وه خپې ښکاره کېدې موسی علیه السلام ورته وایي بیبي ته لږه وروسته شه ستا خپې ښکاري زما د باندې نظر لګي او دا مال حلال نه دی زه به ځم ما ته په خولې وایه داسې ځه او داسې ځه او داسې ځه دا جینۍ هم ډېره هوښیاره جینۍ ده عبدالله ابن مسعود وایي دنیا کې 3 خلک هوښیاران تېر شوي دي ما ویلي یو عمر صاحب دی یو د شعیب علیه السلام لور ده او بل څوک دی عزیز مصر دی ورته وایي بابا تا ویل زه مزدور نیسم که دا سړی مزدوري کوي یو خو ډېر طاقتور دی داسې بوکۍ راویسته چې چا ته عزت نشته او مزدورۍ خو بسې مړی نه ساتي طاقتور سړی نه ساتي دویم الامین پلار ډېر امانتګر دی دا چې ستا د لور د خپې ته نه ګوري او په امن کې دې ځان ساتي دا ستا د مال نه هم دغه کوي موسی علیه السلام دعا کړې ده او د زړه په درد یې کړې ده او ډېره په اخلاص یې کړې ده او په ولږې ګېډه یې کړې ده او احسان یې کړی دی خلکو له بې پیسو ګډې کوي نو ته زړه ودردوه د سترګو نه اوښکې توی که او وږې روژه ونیسه او څه صدقه م وکړه او زه ماښام کې د الله نه وغواړه دا لاس ورته اوچت کړه ای د موسی ربه انی لما انزلت الی من خیر فقیر هغه ډوډۍ وغوښته الله ورته وایي موسی زه د ټول انتظام برابروم ته هېڅ سوچ مه کوه شعیب علیه السلام پوه شو چې دا مسه دلته یي زما پېغلې نوره دي وځي به او ننوځي به او دا به څنګه شي بل دا سړی وپېژانده چې دا نیک دی او لور مې پېغله شوې ده نو جینۍ چې پېغله شوه او چېرته نیک انسان و نو په نکاح یې وله ورکړه نو شعیب علیه السلام ورته وایي موسی مزدورۍ خبره به وروسته کوو زما اراده ده دا 2 جینکۍ دي وګوره ورته چې کومه یوه دې خوښوي تا دې په نکاح درکوم مزدوري به د چا سکې قرطبي وایي ما څه مزدوري وکړه یا به 8 کاله یا 10 کاله علما وایي دا چې تلې وپسې که نه دا هم کشره وه او دا مشوره هم دې کشرې ورکړې وه دا ورته نه وایي چې زما مشره لور ناسته یي کشره څنګه درکړم محدثین باب ذکر کوي العرض علی الصالحین نیک انسان دی ویل ورته وایي لور به درته نکاح درکوم دې کې څه شرم نشته دی خیر د پیسې دې نه دین لحاظ کا او زیاتې د باندې نه کوم انشاءالله زم نیک یم موسی علیه السلام ورته ویل دا زما ستا منځ کې نیټه شوه او زه به دا پوره کوم نو موسی علیه السلام عبدالله ابن عباس صاحب روایت دی چې د کشرې سې نکاح وکړه او غټه نیټه چې هغه 10 کاله وه هغه یې ورسه پوره کړه او درس کې مثال وویل په پرونو چې الله یې هغه ارمان هم پوره کړه ګډې یې موله پوره کړی ته د الله نه په اخلاص دعا وغواړه ګوره موسی څه غوښتي رزق کنه
خیر خو جامعه کلمه ده، خیر کې الله ول خزه ورکړه، سخر ول ورکړه، خواخ ول ورکړه، کور ول ورکړه، مدین کې خینه ول ورکړه، غړي بيزي ول ورکړي، ټول د الله نه سموري. او ته په اخلاص الله نه دعا وکړه چې په اخلاص دې وغوښته. دې الله باندې خو یو تجربه وکړه کنه، د الله بنده تا خپل رب نه تجربه کړې او ته لګي وې چې خلکو ته د لاس نیولې، ته د شپې را پاتېږه او لګي وخ کې الله ته توېږه، دریا وخ کې نه ځان لځې کې حضرت د الله نه څه شی وغواړه او بیا ته دغه وکړه، تجربه وکړه. خیر دی. ولما توجه کله چې مخ ګرځولې او په طرف د مدین ته متوجه شوی و، لار دې ورکوه. قال ویلیو عسى ربي، امید دې چې رب زما ان يهديني، روان بکی مالا سوا السبيل، په نیغې لار د مدین. ولما وردا کله چې را رسېدلې و ما مدین، دوی د مدین ته مندلې و داغې څه امته من الناس، یو ډله د خلکونه یسقون چې ګړي وکولې، مندلې و من دونهم اخوا د دینه امراتین، یو دوه جینکې ښځې تزودان چې ګړي منې کولې، بې زیرې جینۍ ویل د لار کې ولاړه ده، که هېڅ دې نه تپوس وکړې دلته څه کوې جینۍ؟ قال موسی علیه السلام ورته ویلې ما خطبکما، څه دی لوی کار ستاسې؟ څه کوئ؟ د هلکانو سیر کوئ؟ دې ته ناستې وئ؟ دې کې څه ته ناستې وئ؟ قالتا دې دواړو ویلې د پیغمبر بچی یو، لا نسقي ګړې نه اوبه کوو تر دې چې واپس کړي شپن کې خپلې ګړې. وابونا دادا زمون شیخ کبیر، بوډا دی ډېر غټ، پلارم ډېر لوی بوډا دی. فسقا لهما ګړې له اوبه کړې وې، ثم تولا بیا ګرځېدلی و الی الظل سوري ته. فقال ویلي دغه د زړه دردونکې کلمې د قرآن دي، بعضې کلمې د قرآن د سړي زړه دردوي. موسی علیه السلام ویلي و سوري کې ناست دی بې وطنه. فقال ویلي و ربي اے الله چې تاسو ما تربیت وکړه دونه، ربي انی زه لما انزلت الی، هغه څه چې ما ته رالیږي من خیر د رزق نه، فقیر الله ډېر محتاج و. راغلی و دې ته یو د دې نه خو داسې را روانه وه تمشي چې سمت لا علی استحیا، په حیا باندې. بعضې ښځه چې په لار دې سمه ګډېږي، نه نه دا ډېره په حیا را روانه وه. بعضې داسې بورقې چلي په سر باندې د سونډې بوجۍ راتلي او خلارې مخ خالي کړی داسې روانه خو ولې دې ملا له عذاب ورکړې ګرمه کې دې راخېږي، دا به مخ راواچوه داسې مه کوه. بعضې ښځې هغه داسې چې د خپلوانو نه مخ پټوي، د پردو نه یې نه پټوي. بعضې کې دا وایي دوکاندار نه چا ستر کړی دی، ګاډي والا نه چا ستر کړی، سوزګي په مخ کې سیر کې څلور کیني، دا اوس زموږ ورور دی، ستا دا بی نه دا کله پیدا دی؟ نه تمشي علی استحیا، چې ډېره په حیا را روانه وه. قالت ویلیو اے موسی اے مېلمه وروره، ان ابي زما پلار یدعوکا، رابلي دې اواز درته کوي، لیجزیکا چې مزدوري درکړي، بدله درکړي، اجر ما سقیت لنا، مزدوري د هغې چې موږ له دې ګډې اوبه کړي دي. فلما جاءه کله چې راغلی و موسی شعیب ته، وقص علیه القصص، بیان کړی و په دې دا واقعه، قصص دی که نه صورت. قال موسی علیه السلام ورته ویلي و لا تخف، شعیب ورته ویلي و لا تخف، مه یېرېږه، نجوته صیغه د څه ده؟ ماضي ده که نه؟ خلاص شوی الحمدلله من القوم الظالمین، د قوم ظالمانو. قالت احداهما، ویلیو یو د دې دوو جنکونه، یا ابتی اے داجی اخلارا، استاجرو لګي په مزدورۍ ونیسه، ان خیره یقینا ډېر غوره، من د هغه چا نه استاجرته چې ته په مزدورۍ نیسې، نو دا دی القوي، ماشاءالله ډېر قوي دی، او الامین امانتګر دی. چا چې د خیر خبره کړې ده الله یې خیر جوړۍ ته راغورځولی. دېغ جینۍ پلار له ډېره د خیر څه وکړه؟ مشوره وکړه، قویم دی او امانتګر دی. الله وی ودرېږم دا تالی در کومه، دا قویم ستا او د امانتګر هم ستا، دا یې خاوند شفا. قال ویلیو انی زه اریدو غواړم ان انکحکا چې په نکاح درکم یو د نونو زمانه چې دا دوه دي، کومه یوه دې خوښه وي، لوی مشره او غټه وړه سره کوم. علا په دې ان تاجرني چې مزدوري به راسکې اته کاله. بعضې وایي وګوره وایي لور یې خرڅه کړه، نه لور یې نه خرڅه کړې، مزدوري به کې، نکاح په خپل ځای، مزدوري په خپل ځای. او هغه شرط دی صحیح دی چې یو کال به د ګډو نران بچي دی، بل کال ښځې. فإن أتممت عشرا، که پوره دې کړله دا به ستا احساني،
نه غواړم ان اشق علیک چې تکلیف او سختی راولم پته. بعضې خلک د مزدور سره ډېره سختی کوي، نه دا به نه کوي. ستجدوني زر دی چې ما به ومومې که د الله خوښوي من الصالحین د نیکانو نه. قال موسی علیه السلام بس قبول مې ده. قال ویل ذلک بیني دا زما او ستا په منځ کې ده، زما و بینک او ستا منځ کې ده. ایما الاجلین کم یو د نیکو دوونه چې 8 کاله دي او 10 کاله دي قضیتو ما پوره کړي فلا عدوانا نه به زیاتې په ما باندې. الله په هغه څه چې موږ یې وایو وکیل ذمهوار دی. دا یو قسم د قسم دی. اکثر د تنظیمي کارونو کې دا یې په اخر کې لیکلي دا اوس قسم کوي چې تاسې او دا په یو ورځ کې د 100 فارم به کوي او هر یو ته وایي والله ولا ما نقول وکیل نه به زه قسم متوا. فلما قضى موسی الاجل وسار باهله. څلورم مقام 15 پورې موسی علیه السلام له الله څنګه نبوت ورکړه، نیټه پورا کړه. مجاهد وایي 10 کاله او عبد الله ابن عباس وایي قضا اوفاهما وتزوج صغراهما. مدارک لیکلي هغه لوی نیټه پورا کړه او کشر سي نکاح وکړه. بس سر ته ویلي یاره چې کنه خپه کیږي زبا بیر طلاق شم مصر ته زبا دعوت شروع کوم هلته مې مور دا ورونه دي. فلما قضا کله چې پورا کړې وه موسی علیه السلام نیټه وسارت د شپې را روان کړی و د ځان څخه خپله د شپې دی. موسی ډېر غیرتي و، دا ویل چې زما ښځه څوک ویني. اوس خو خلک فخر کوي چې زموږ ښځې په ګاډو کې کلینډري شي، جازونو کې شي، هوټلو کې ولګي، چېرته دوکانونو کې شي. نه د موسی طریقه یاد کړه. د ښځې عزت دا دی چې کور کې آنسا معلوم کړی و من جانب تورې د طرف د تور نه چې دغه غر دی نارن و بار بار تیر شوی دی. قال لاهله خپل ښځې ته ویلي ان کوسو ایثار شي انی ز آنست نارن لیدلی مې دی اور لعلی آتیکم شاید راوړم تاسې ته د دې نه بخبر یو خبر او جذوتن یاسکر وټبئ من النار د اور نه لعلکم تصطلون دې له چې ګرم شئ پې. فلما اتاها کله چې راغلی و دې ته نودي اواز ورته شوی و من شاطئ الوادي د غاړې د کندې نه الایمن چې ښي طرف د موسی و فی البقعه په هغه میدان کې المبارکه چې برکت پکې و او د اواز شوی و من الشجره د طرف د دې ونې نه ورته ویل شوي موسی انی انا الله زه حقدار د بندګۍ یم رب د مخلوق یم. وغورځوه امسا فلما راها کله چې امسا غورځولې وه موسی علیه السلام لیدلې وه تحتزو خوځېدله کانها جان گویه کې دا و د مار بچې چمچمارو. والله واپس شوی موسی علیه السلام مدبرا شا کوونکی ولم یعقب او شاته بالکل نه کتل. اواز وشو اے موسی اقبل را مخامخ شه مه یېرېږه انک من الامنین یقینا ته له امن دی. اسلک یدکه ننباسا دا لاس کې جیبې کا ستا ګریوان کې راوباسې به دې له بیضا تک سپین من غیر سوء بې د څه تکلیف نه تکلیف مکلیف به نه مصیبت به نه مرض به نه برګې مرض. وزمم پیوسته کا الیکه د ځان سره جناحکه دا وزر ستا من الرحب د حیبت نه. وزرې څه دي؟ لاسونه. چا چې لاس نه وي مزل هم سره نشي کولی. یېرېږي که نه فرعون له چې ورلې دا لاس روانه کړي د دې چپ لاس لاندې که او دا بل داسې کړه دغسې کلک ونیسه انشاءالله زړه دې دغه کېږي. او دا مفسرین وایي چې بیان دې کوه ویرېدلې نو دا چل وکړه انشاءالله یېره دې ختمي. دا یېره یو د 3 منټه وي چې وخېږي سړی منټه ته زلزله پیدا شي دی غږ کوي چې په تاسې شته او که نه یوازې زما په کوم د زلزله ده. فسانکه پس دا دواړه برهانانې یقیني دلیلونه دي ستا د رب نه. لاړ شئ فرعون ته او د هغې غټانو ته انهم دوی کانو دي قوما فاسقین یو قوم فسق کوونکي. قال موسی علیه السلام ویل رب یا الله انی زه قتلتو وجلی مې دی د دوی نه یو نفس یېرېږم ان یقتلون چې مړ به مې کړي. واخي زما ورور چې دی هارون هو افصح مني ډېر فصیحه دی زما نه لسانا په ژبه کې. فارسله ولېږه ما سره معیه زما سره ردا امدادي یصدقوني زما تصدیق به کوي. زه به یم الله یو دی فرعون به وایي نه منم نو هارون به وایي ته مه منه زه منم بس تصدیق خو به مې کوي که نه. انی اخافو یقینا زه یېرېږم ان یکذبون چې دا ظالمان به زما تکذیب وکړي. قال الله ورته ویلې
سنشدو زرد مضبوط بکو عضدک ستا مټي به اخیکه کو ورور باندې چکیږي مټي مضبوطیږي او بچی باندې ملا مضبوطیږي او په پلار او مور باندې زړه مضبوطیږي ونجعلوا غرسو ملکما تاسلا سلطانا رعبا وغلبا فلا يصلون اليكما تستبن شيرا رسيده بیااتنا لړشي زمون پایاتونو انتما تاسدواړه ومن اتبعكما او هغه څوک چې تاسو سیدي الغالبون د بصوروري فلما جاءهم موسی پنځم مقام درې څولې خوري موسی عليه السلام څنګه فرعون ته راورسید مقابله څنګه وکړه الله فرعون څنګه تباہ کړ کلا چراغله او دته موسی زمون پایاتونو واضحو قالو دی ویلو ما هاذا نه دیدا الا سحر مگر جادو نه مختر په دروغ جوړ شوی دا یو اعتراض دیم او نه دی اورېدلې من به هاذا په دې خبرو پیر اباین الاولین فولن پلارانو زمون کې وقال موسی ویلی موسی علیہ السلام رب زما عالمو ډیر خپوی دی په هغه چا جابل هدا چې راته کې په هدایت کړی د خپل طرف د الله نه من عنده د الله د طرف نه ومنو فاغچا تکونو چی له اغلا عاقبت الدار خ انجام د کور چې جنت دی انه شاندار لا یفلح الظالمون ظالمان الله نه کامیابی تاسو ظالمان یو بس فرعون دې ځکه دباب شو الحمان شب پتیرا پیدا کا او دغه وکړه خسته جوړه کا بس خلک راوغسته دا روایت دی 50 سره کسان راوغسته خسته جوړ کړي او یو لوی بادي جوړ کړه ابو بصیرین دایلم به بعضی وخت معمولی اشاره وکړه یا دایم په خپل کار کوي نو به ویلي وای دا جوړ کړه فرعون ویلو چې موسی السلام براشي او ما ته به وایي چې الله طرف تراشه زموږ تر بارن आवाज کوي نیمن ورونه هم راپسې باندې لکه نږدې نه وي دې چې په سوق نه وي وای چې جوړه کوم مدارک وای وای څه لاس دولس چاته شی جوړ کو او یا ول د خخت باندې د فرعون دی د وای دا فرعون او حامان شروع کړل ځکه وای دا د سپیره باندې کارم دی دغه ټول ورځ مزدوري کوي خو ما خان باندې درته ما ټول کوي نه او وجه دا چې په تیرا غریبانو د دین نه نه خبر نو ټول ورځ کې زر خختی وای نو هغه واته 100 روپۍ واخلي نو ته په ځان ته په سیلونو لګولې نو بس 300 روپۍ خدای دغه کوي دا سیلونه سیدي دغه د دین نه خبرو ان شاء الله دغه به الله برکت چلے دا یو کسب دی وای جوړه موسی السلام ورته چې فرعون دا کوشا خبره تکو وای هغه جنیمه څه کې لکه چې پورته خطلې وای دی الله تعالی ورخاره کېږم چې د موسی تعالی لګلې ده کنه سبرو دیم ته چې الله بره دی دا ته دروغ ویل زه ګورم چې شته کنه ویل چې لکه کې نه راکوشه بدالیک دي وای چې نه کوزېږم وای الله ته ویل چې موسی همسا اوس پر راکوشي د منډي به وای چې همسا وګرځوله دا یو جامع لاندې کړو دا بل ته په لسم چتر راته وکړه فبال وازرت زوراتا او دا سمات شو څارنګونه مو کړه څنګه اوس راکوزي کنه راکوي مدارک دی والله اعلم نسبی سره دی چې دا مده چیرته دا وازونه ولیدلی او چې چیرته دا قصه لیدلې و وقال فرعون ویلو فرعون یا حمان یا ایها الملأ غټانو ما علمت لكم ندې معلومات استاسه د پاره من الہین الہ غیر ازمان ما سوا څوکا فوقد وربل کمال حمان علی الدین فخطا فجعل لي سرهم حالت بنگله جوړه قرآن او حدیث کې صحیح دلیل نشته جوړه کړی ورته ناسه لا په وکړه لعلی اطلع شاهد زور خکار شما الہ موسی الہ د موسی وإني لا ظنه زما په ګمان دي من الکاذبین چې دا دروغ جنونه ابن قیم وای دا فرعون د معطله او هغه مشر امام هغه معطله او د الله صفاتونه نشته د رضا صلی الله علیه وسلم واستكبر تکبر کړو دا لخر د دې پزمکه کې بغیر الحق فنارواو وظنوا یقین کړو چې انهم دی الینا من لا یرجعون نشي واپس کې د اخرت ته الله څه وایي فاخذناه ولمیو فرعون لو لخر د دی فنبذناهم ورزولمیو فی الیم فبحر قلزم کې هغه دوی درې چغه ته بهیره د ابو خالد وایي وګورا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه و اخر انجام د ظالمانو
وجعلناهم ګرځولې مې وو فرعونین په دنیا کې ائمتن امامان. وای د امام ردی بدی وای که داسې امام وي لکه فرعون نو به ویو، او که صحیح سړی لکه امام ابو حنیفه او مالک شافعي دا خو موږ نه دي ویلي. ګرځولې وو موږ دی امامان د کفر، یدعون الی النار، خلک یې ورته بلل. ویوم القیامه د قیامت په ورځ لا ینصرون، د دوی مدد به ونه شي. واتبعناهم ورپسې کړی مې وو په دې دنیا کې لعنت. دنیا کې هر سړی وي فرعون الله دې باندې لعنت وکړي. ویوم القیامه د قیامت په ورځ من المقبوحین، یبه د بد شکلونه او د بد حالونه. او زاد المسیر کې ابن جوزی وی مبعدین عن کل خیر، دا خیر نه بلري. ورکړی مې وو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، رسته دا غنا چې تبا کړی مې وو ډېرې ولنۍ پیړۍ. ابن کثیر وی آیات کې دلیل پدې دی چې د موسی علیہ السلام نه رسته داسې عام عذاب وای نه دی راغلی. دا د نظر وی بصائر للناس، د پاره د عبرت د خلقو، وهدن هدایت و رحمتو لعلهم